الله تعالی په غضب اخته شو او ځای دوزخ دی او څومره بد. حکمتیار وایي په علم کې له دښمن شاته پاتې کېدل د جهاد په میدان کې له تیښتې کولو هم ستره ګناه ده. دا چې نور یې څه ویلي له خپلې خولې دلته واورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. که په علم کې له دښمن شاته پاته شو دومره ستره ګناه مو کړې چې دښمن ته د جنگ په میدان کې د سنګر تر پرېښودو هم ستره ګناه. سنګر پرېښودل یو له کبیره ګناهونه. قرآن په صریح توګه په دې ارتباط فرمایي چې ای مؤمنانو کله چې د کافرانو له کوم لښکر سره په جګړه کې مخامخ شئ نو شا مه وراړوئ، تېښته مه کوئ. او څوک چې په دې ورځ شا ور واړوي مګر د جنګ په موخه د خپل لوري بدلون کوي، فقط خپل سنګر بدلوي، د جنګ نه تېښته نه کوي، د یوه سنګر نه بل سنګر ته درومي. دا بیا مستثنا ده. او یا یوازې پاتې شوی د له خپلو نورو ملګرو سره د یو ځای کېدو په موخه باندې. له دې دوو صورتونو پرته که چا دښمن ته شا واړوله او وتښتېدو نو یقینا چې په الهي عذاب اخته شو او ځای دوزخ دی. د الله تعالی په غضب اخته شو او ځای دوزخ دی او څومره بد دی د ورتلو دا ځای. دغه چې سنګر دښمن ته پرېښی سزا یې دغه ده، د الله تعالی په غضب اخته کېږي او پایله یې ځای هم دوزخ. دا ځکه چې د جنگ په میدان کې ماته او تېښته یو له اساسي عواملو دا ده چې تا ورته کافي وسایل نه دي برابر کړي. ټکنالوژي او تجهیزاتو په جوړولو کې دي ماته خوړلې، ځکه د عملا د جنگ په دوران کې هم د دښمن په وړاندې ماته وخوړه. دا نن ولې نشو کولی د ډرون بریدونو مخنیوی وکړو؟ په رډو سترګو ورته ګورو، په بل پسې راکټ یې مړوي. ستاسو په دې اړه نظر څه دی؟ خپل نظر مو راسره کمنټ کې شریک کړئ او د دغسې معلوماتو او نورو ویډیوګانو لپاره چینل هم سبسکرایب